السلام علیکم محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې ډیره اسانه او مجربه او پر تاثیر عمل ده. دا وظیفه هر کس کولی شي، هر انسان، هر نارینه زنانه. دوستانو دا وظیفه ده د الحمدلله رب العالمین. بس دا یو آیات ده، دا آیات د داسې صورت ده چې په هغه صورت کې ډیر طاقت پروت ده چې هغه سورة الفاتحه ده. د سورة الفاتحې د یو کوچني آیات وظیفه د دې ختم محترمینو له تاسو سره زن شریکه کوم کې تاسو په یقین سره وکړئ او یقین مو پر الله ډیر مضبوط وي، نو انشاءالله د کم حاجت لپاره چې تاسو کوئ هغه به الله تعالی در پوره کړي. کم مشکل کار چې وي او غواړئ آسان کړل شي، الله تعالی یې درته اسانه کوي. او د دغه وظیفې په برکت سره به د الله تعالی په مال کې برکت واچوي، په اولاد کې به د الله تعالی برکت واچوي، په اتفاق اتحاد کې به درته الله تعالی برکت واچوي، او هر هغه څه چې د تجارت سامان د کاروبار د خرڅلاو د په دې ټولو کې به الله تعالی درته برکت واچوي، او په اولاد کې به هم الله تعالی درته برکت واچوي. دوستانو دا وظیفه ډیره د برکت والا وظیفه ده، ډیر پر تاثیر عمل ده، ډیر طاقتور او مجرب عمل ده. نو دا موقع لاس مه ورکوئ، یو ځل یې وکړئ، انشاءالله خپله به تاسو د دې په فایده باندې پوه شئ. بیا به دا وظیفه هر وخت چې تاسو غوښتل چې په یو شي کې الله تعالی درته برکت واچوي، د برکت لپاره به تاسو وایاست. د خوړونکي ډوډۍ طعام لپاره یې ووایاست کار څومره کم وي، خو انشاءالله الله تعالی به د دې په برکت سره درته ډیر کړي. الله تعالی به د دې په برکت سره په دغه کې درته برکت واچوي. ځکه چې دا وظیفه ده د الحمدلله رب العالمین. معنا دا ده چې حمد وي الله لره، کم الله چې رب دی ټول عالم ده، ټول انسانان، کافران، مسلمانان ټول پیدا کړي، او الله تعالی دا چې خالق ذات چې د الله تعالی یو صفت چې ده الرحمن ده. رحمان معنا دا چې الله تعالی مهربان ده، بی انتها زیات مهربان ده، چې د پر کافر هم ده، پر مسلمان هم ده، پر خپل محبوب بنده هم ده، پر نافرمانه بنده هم ده. که تاسو سوچ او فکر وکړئ، په دنیا کې الله تعالی و هر چاته مال او دولت ورکوي، و هر چاته رزق ورکوي. که د الله تعالی عبادت کوي که نه کوي، که د الله تعالی عبادت کوي هم الله تعالی پر خپل ځای باندې رزق ورسوي، مال او دولت پیسې ورکړي، دنیا یې ورکړی، د دنیا د قسم قسم ته نعمتونه یې ورکړي، و هغه ته چې هغه د الله تعالی نافرمانه وي. او که د الله تعالی فرمانبرداره بنده وي، هغه ته الله تعالی پر خپل ځای پر خپل وخت باندې رزق ورکړی. خو دغه دوه فرق دا ده چې په دې دنیا کې چې کم رزق د الله تعالی ورکړی دی، هغه رزق په خوند پیږي، پر هغه نعمتو یې خوند اخیستی ده، په هغه باندې اکتفا کړې ده. او هغه چې حرام مال ګټي، بېدینه وي، مثلا هغه چې هر څومره ډیر کې بیا هم په هغه باندې اکتفا نشي کولی، بیا هم د زړه سکون قرار نه لري. خو هغه دنیا چې الله تعالی کافر ته ورکړي، یا مسلمان ته، یا نافرمانه بنده ته، خو د دې حساب په آخرت کې بیا ورسره کېږي. په دې دنیا کې له هېڅ چا سره حساب نشته. دا دنیا چې دا د کرلو ده، او هغه دنیا د ریبلو ده. هلته به بیا کښت د ریبې چې د کرلي دي. دا دنیا د امتحان ده، او هغه دنیا چې د ریزلټ ورکولو ده. هر انسان ته به خپل ریزلټ الله تعالی ورکوي. په دې دنیا کې حساب و کتاب نشته. نو الله تعالی مهربانه ذات ته ته چې د الله تعالی حمد وایې، الله تعالی پر تا دومره مهربانه کېږي چې څه غواړې الله تعالی یې درکوي. دوستانو دا د هر حاجت لپاره هم کوی شي. او الله تعالی جل جلاله فرمایي چې تاسو زما حمد وایاست، ما چې څومره مال او دولت درکړی پر هغه زما حمد ادا کوئ، زه نور هم در زیاتوم، نور هم در کوم، دومره به درکړم چې حساب به یې نه وي، تاسو به یې حسابولی نه شي. خو که چیرې تاسو زما ناشکري کوئ، ما د نعمتو کفران کوئ، نو بیا الله پاک جل جلاله فرمایي د آخرت په ورځ به تاسو ته سخت عذاب درکم، په دې دنیا به هم ذلیله یاست، هغه نعمتونه به زه له تاسو څخه واخلم کوم چې ما تاسو ته درکړي. نو د دې یوه آیات په برکت سره الله تعالی په مال کې هم برکت در اچوي، نور هم درکوي، نور هم درکوي، اولاد کې هم درته برکت اچوي، فکور کې هم درته اتفاق کې برکت، په اتحاد، په دې ټولو کې برکت اچوي، په دعا کې د الله تعالی برکت اچوي. دعا د الله تعالی د الحمدلله په برکت سره قبلوي. نو لہذا دوستانو د الحمدلله وظیفه در سره شریکه کوم. دا وظیفه چې له هر لمانځه نه بعد یې کوئ، مثلا سهار، ماسپښین، ماخستن، ماښام، مازدیګر، دا 5 لمونځونه دي. طریقه یې داسې ده، تقریبا دا به وایاست 10 واره د الحمدلله.
اولین به تاسو یو واره درود شریف ووایاست، کله چې یو واره درود شریف ووایئ د راسته لاس به شروع کړئ. الحمدلله رب العالمین د راسته لاس دا بټه ګوته به کت کړئ. بیا به الحمدلله رب العالمین دا بله ګوته به راټوله کړئ. بیا به الحمدلله رب العالمین 15 واره پر یو لاس دا لاس په ګوتې به راټولوئ، لاس به موټ کړئ. بس 15 واره پوره کړئ. مثلا شپږم وار به پر دا بل لاس باندې ووایاست، اووم وار پر دا بله ګوته چې 10 واره پوره کړئ. له 10 وارو نه بعد به یو واره درود شریف ووایاست، بالا به موټام پرېږدئ، پر ځان باندې به جفت کړئ. کله چې پر ځان باندې جفت کړئ له هغه نه بعد به دعا وکړئ. انشاءالله چې کومه دعا د کوم نعمت د برکت لپاره، د کوم حاجت د پوره کولو لپاره، د کوم څه لپاره، د کوم خواهش لپاره ستاسو کوله هغه دعا وکړئ. انشاءالله الله تعالی به ستاسو په دعا کې برکت واچوي. الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي د دې وظیفې په برکت سره. اسان عملو دوستانو، له هر مانځه نه بعد چې تاسو کوئ کې 15 وخته متصل کوئ، څومره چې شی زیات کېږي د غومره هغه زر ریزلټ راوړي. که له 15 وخته لمونځو نه بعد، له هر مانځه نه بعد کوئ، که له یو لمانځه نه بعد کوئ، چې تاسو ته اسانه او هغه رنګه یې وکړئ، نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به ستاسو دعا قبوله شي. دوستانو دا وظیفه وه، الله تعالی دې وکړي چې تاسو یې وکړئ. نور که نه یې الله تعالی ته دغه دعا وظیفه چې تاسو پیش کړئ، الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي. که په دغه وخت کې دعا نسوه قبوله، نور که نه یو ورځ به راځي ستاسو دعا به قبلیږي. او بل د دې په برکت سره الله تعالی د دې په کولو سره تاسو ته ثواب هم به انتها زیات درکوي، ځکه چې د ثواب به دې ویلو بس باندې الله تعالی او بنده ته به انتها زیات ثوابونه د آخرت په ورځ ورکوي. الله تعالی دې وکړي دوستانو دا وظیفه تاسو خوښه سوې وي کړئ، تر نورو وظیفو پورې له موږ سره اوسئ او موږ در څخه زه د خدای په امان پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.